او تر دا خلک خو وایي کنه چې شاعرۍ دپاره مینه ضروري ده که ستاسې حساب دی یاره یاره مینه خو د ساحل صاحب نه تپوس کېده نه ساحل صاحب مینه یوازې په شاعر پرست نه ده خو مینه خو هر انسان له پکار ده واده ورېده نو خامخا سواد دا څه مسله ده یاره بس دا اکثر ملګري ذکر کوي نو ما په دې باندې یو شعر لیکلی چې د ډېرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو اوتره ستا غزل پکې د سوات نه پېژنده شي نه ته سواد ته څو ځله تللی سوات ته خو تللی یم ډېر ځله تللی یم خو زموږ په پښتونخوا کې خو باید دغه سوات دی نه نوره کیسه خو هم ده څه بل څه ووایه چای پخولو صحیح چل درځي که نه هوټل کې مې لګی لنډ بهر غزل دی چې وخته زه چې ستا نه لږ په شا شوم ځکه خو د خلکو د خندا شوم پرېتو کې مې سپین ډکې ښکاره شولو داسې معلومیږي چې بوډا شوم دا به زما لویه بدبختي وه نو ستا نه چې په نیمه لار جدا شوم او سره د دنیا ته زه راغلی وم څه سره اخته په څه سودا شوم یو خوا راته لار د جنوب ده شوله بل خوا د وجود نه نیمه خوا شوم مننه چې یو خوا راته لار د جنوب ده شوله او بل خوا د وجود نه نیمه خوا شوم او زه چې د ځان سره اوتر کړم وخته هله پوهې زه په تا شوم او بل غزل دی درمان صاحب ستړي مرغۍ چې خپلې جالې ته څنګ شپې له راځي ستړي مرغۍ چې خپلې جالې ته څنګ شپې له راځي داسې د یاد زما د زړه کور ته دمې له راځي ښه شعر دی یار باره ورشه دې ملنګ نه نن پوښتنه وکړه چې خیرات نه غواړي نو څه له دې کوڅې له راځي او د عادت را باندې ټول خلک خبر کړه اشنا په هر محفل کې چې مې ستا خبرې خولې له راځي او ما ته یې دا ځل د راتلو په نیټه معلومه نه ده ما ته یې دا ځل د راتلو نیټه معلومه نه ده خدای خبر بیا به مسافر کومې جمعې له راځي او دې کې د شمې څه قصور دی شمه مه ګرموئ سوځي به نه چې پتنګان بلې لمبې له راځي بالکل بالکل او هغه اوتر حسن پرست دی زه یې پېژنم ځکه خو سوات ته د ګل رنګو نندارې لري زبردست یاره او تر سوات باندې ډېر مې ستا شعرونو کې سوات ډېر خاص کر سوات دا څه مسله ده یاره بس دا اکثر ملګري ذکر کوي نو ما په دې باندې یو شعر لیکلی چې د ډېرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو اوتره ستا غزل پکې د سوات نه پېژنده شي نه ته سوات ته څو ځله تللی سوات ته خو تللی یم ډېر ځله تللی یم خو زموږ په پښتونخوا کې خو باید دغه سوات دی نه نوره کیسه خو هم ده څه بل څه ووایه نه څه کیسې پکې نشته نه نورې کیسې نشته وایي نه نورې څه کیسې نشته واده اورېده ازا ارشاد شعر نن بهر غزل دی درمان صاحب چې ستړي زندګي ده خو تېرېږي نو ګرانې ورځې شپې دي سبا کېږي اوښکې مې د سترګو نه په تا پسې څه مې د باران په شان ورېږي او ستا د یاد ډېوې نورو رڼاګانو نه محروم یم نورو رڼاګانو نه محروم یم او ستا د یاد ډېوې راته بلیږي نو بل مې څوک په خیال خاطر کې نشته خو هغه مسافر راته یادېږي او ژوند چې د مین وي د خفګان سره ځکه خو بې وخته بوډا کېږي ته که د ژوند ملګرې نه شولي بیا به ستا اوتر لیونی کېږي او بل غزل دی چې ډېر دې کړم بېدمه بس دی ځکه نه یا د جانان غمه بس دی ځکه نه ستا سره د شور طاقت مې نشته دی وام درته په سمه بس دی ځکه نه بیا که زندګي و هیر دی را بشي اوس مې کړه بېغمه بس دی ځکه نه او دغه یوه لار را سره پاتې ده کډه درنه وړمه بس دی ځکه نه ته خو په مینت او زارو نه کېږي زه خرګورې خورمه بس دی ځکه نه ستا د مېلمستیا خو زه اوتر کړم کور درته پرېږدمه بس دی ځکه نه او بل غزل دی چې تن مې سویس کور دی خواله مه راځه
واه مننه چې تن مې سوی سکور دی خواله مرازه او بل را باندې اور دی خواله مرازه ډېر دې کړولی جړولی یم زړه مې درنه تور دی خواله مرازه ما ته دې د خپلې غریبۍ په سر کړی چې پیغور دی خواله مرازه اوس په بیا تازه شراب برسیر بشي درد مې لږ ټکور دی خواله مرازه ستا په تور مرۍ به راله غوسه کي وخت پیښې لور دی خواله مرازه نور پکې او تره ته ځایږي نه تنګ مې د زړه کور دی خواله مرازه زبردست یار دغسې ووایه غزل راته یار او بل غزل دی چې ستا سره د ژوند په لاره بیا د یو کېدو نه دی زړه مې ټوټې شوی دوباره د رغېدو نه دی او اوس راته په زار او په قربان خبرې مه کوه کوڼ دی په غوږونو ستا د غږ د اورېدو نه دی او ستا د ستغو سپورو باوجود که یې تپوس وکړو دا په تا مین دی ګنې یاره بې پوښتو نه دی او ستا د حسن دور به یا کال وي او یا دوی خو دا زړه لیونی مې په صدو د زړېدو نه دی او ته که یې هزار زره کوشش ته پټېدو وکړي خپله به نارې وهي دا زړه د ورکېدو نه دی او صرف ستا د مینې په خاطر یې خلک مني دا اوتر اوتر زړه د هېچ چا دی صرف ستا د مینې په خاطر یې خلک مني نو دا اوتر اوتر زړه د هېچ چا د هېرېدو نه دی ستا په بلا بلا خبرو به زه غلی ومه داسې یو وخت و زه د ډېرې حوصلې سړی وم او دا تا پوړی هم دي حیرانه حوصلې ته ځمه زه د منزل په لور روان دی یوې خپې سړی ډېر مننه دا دې تا ته ډالۍ دي مننه چې دا غزل دی د دې په بدل کې بیا تاسو ته ډالۍ چې مننه ژوند ته دې نیمګړی نیمه خوا کړم ژوند ته دې نیمګړی نیمه خوا کړم او وخت ته څه بې وخته دې بوډا کړم ډېر ښه دی لکه رانار سړی په ډډه ځي تا چې د نیستۍ سره اشنا کړم دغه یو احسان به دې راپورې وي زه چې دې د ځان نه بې پروا کړم یو خوا ته دې زړه راله رنځور کړلو بل خوا دې مین په بې وفا کړم لږ خو مې په دې خبره پویه که څنګه د یارانو دې جدا کړم او کور کلي کې څه اوتر اوتر ومه ښه ده چې ډېره دې په سا راکړم او تره دا خلک خو وایي که نه چې شاعرۍ دپاره مینه ضروري ده که ستاسې حساب دی یاره یاره مینه خو د ساحل صاحب نه تپوس کېده نه ساحل صاحب مینه یوازې په شاعر فرض نه ده خو مینه خو هر انسان له پکار ده واده ورېده نو خامخا مینه خو د هر انسان سره پکار هر انسان له پکار ده د هر انسان سره پکار ده لکه مطلب ته هم په دغه نه تېر شوی حالاتو ده نو خامخا یاره خلک څه وایي چې هغه ونه نه ده چې باد به ولې نه ده نه خامخا یاره مینه خو کېږي نو خامخا نه بلکل خو انسان نه دی چې مینه نه کوي څوک او ضروري دا نه ده چې مطلب یو سړی یو هلک د جینۍ سره مینه وکړي جینۍ د هلک سره وکړي دې کې بلا څیزونه راځي مینه مطلب خپل مخلوق سره خپل کام سره خپل ژبې سره او په هر چا باندې لکه دا یو مینه داسې شی دی چې دا ضروري نه دی چې په یو څیز دې راشي دا په مختلفو څیزونو باندې سړی ته راځي زمونږ خلک د مینې نه نور مطلبونه اخلي او زه غزل اورو تا نه یو غزل ووایه نو بیا به بس کوو انشاءالله دا غزل به مینهوالو ته په دې ماښام کې اخري ډالۍ کوم چې بیا به مې مین کې ډېر نږدې مخې له مه راځه نور زما د زړه د دروازې مخې له مه راځه وخت را باندې هسې نه د مینې تور راپورې کړي او دواړه به رسوا شو یار د شپې مخې له مه او یاره چې په وخت د زنکدن کې راته نه کښېني بیا زما د کټ د جنازې مخې له مه راځه او پرېږده چې نن ښه په لپو لپو باندې وڅکمه ای د جانان غمه د کاسې مخې له مه راځه ډېر ښه دی یار او دا سټایل د ډېرو او ترجانه که دې خوښه وي نور مې په غزل کې د مکتې مخې له مه راځه ډېر ښه یاره زبردست ډېره مننه اوتره
یو خدا شکر دی چې په لاس رالی زمونږ او دا بیا ښه ده چې دا اوس نمبر دغه کړی دی موبایل د سره شته موبایل دغه د ښه کار کړی دی چې دغه ساده موبایل خو دې ساتلی دی مطلب او ډېر خوند یې وکړو مونږ لومبۍ مرکه چې کړې وه د هغې کافي وخت وشو نو ما غوښتل چې دا اکثر به ملګرو کامنټونو کې مو غوښتله وکړه چې تاسو اوتر صاحب پسې خو بیا رانلی نو ما زما خپل هم زړه کې د مینوالو مو غوښتنه وه نو ډېره مننه د کتونکو مو انشاءالله بیا به میلاویږو سره د الله په امان یو جهان